ملګرو په بلوچستان کې چې نن د الګ او جنې د قتل کولو کوم واقعه مخې ته راغلی ده یقینا چې تاسو به دغه نه خبر شوي یی تاسو به دغه ویډیو کتلی وي او زلون بس تاسو دردیدلی وي چې دغه ویډیو کتلی ده نو زلون سخت دردیدلی دي سخت خپه شوي دي په خو دغه حواله سره ز صرف او صرف یو خبره کول غواړم او خپل مسلمانانو ته د اسلام یو پیغام ورکول غواړم زمي عزتمندو چې اسلام دغه کې ځکه موږ د سوې زمي عزتمندو سې شو دي نو اول دغه کې حواله سره صرف زه دا خبره کول غواړم کنه چې دغه قدم اوچت کړی د کنه یو بل سره د تختیدو او بیا الته د نکاح کولو دا قدم چې اوچت کړی دی د تختیدو یقینا چې دا قدم خو غلطو خو لیکن د کم کار د پاره چې دا قدم اوچت کړی دی کنه د نکاح کولو د پاره دغه کار خو سې وکنه دغه کې څه ګناه خو نه په نکاح کې خو څه ګناه نه وکنه زمي عزتمندو او د دې تختیدو نه مخکې بدای تاسو سوچو کوي لازمي خپل رونو ته خپل مور پلار ته دا ویلی وی چې مونږه یو بل سره نکاح کول غواړو خو لیکن چا به د دې خبر اوریدلی نه وي چا به د دې خبره ته د سره ترجیح ورکړي نه وي او د دې خبره به د سره منلی نه وي زمي عزتمندو وته بي ویلی چې نه دی ورکوله نکاح وسرستا نه کو دی جنې ته بي ویلی زمي عزتمندو نو کچري اسلام مطابق د دې جنې خبره منلې وي او دغه حالک سره دغه سړی سره دغه هلکانو د خپل خور نکاح کړی وي آیا دی به دغه قدم ته بیا مجبور شوی تختیدو به د زمي عزتمند سوچم بیان وکړي خو افسوس 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 نن سبا زمونږ په معاشره کې ک الګ دا وای کنه چې زما جنې خوخه ده اغه له برپور کوششونه کولې چې دغه جنې ولا اوغواړي واده وسره او کې نکاح وسره او کې هو ک جنې چرته یوځي کې دا خوخه اظهار ظاهر کو چې پلان کې الګ سره ز نکاح کول غواړم سو کوم خبره نه مني او لا سرونه په ظلمونه کوي بیا زمي عزتمندو تاسو ټول ته زما دا گزارش ته د هر چا په کور کې تورسه رشتہ دي دا ټول زمونږ خويند دي خو زه درته دا ویل غواړم بل فرق تاسو کور کې داسې سوکوي کنه د یو هلک سره د خوخه اظهار ظاهر کی چې د سره ز نکاح کول غواړم ظلمونه په مکوي ک الګ صحیح ده فضل نه ده نشي نه ده چرسي پودري نه ده سم دم هلک ته نیکمل الګ ته او د سره تاسو کور کې چا د خوخه اظهار ظاهر کو چې د سره ز نکاح کول غواړم نو منکوي مزه عزتمندو کچره تاسو منکوي هغه وسره مینه او محبت ته تاسو منکوي نو ظاهره خبره ده چې دا بیا په غلطو باندې مجبوره کیږي کله په تختیدو باندې او کله په نور ګناهونو باندې بیا مجبوره کیږي نو زموږ عزتمندو اسلام هر چاته دا حق ورکړی دی چې ته کمزي نکاح کول غواړې ته اختیار شته دی الکانو ته حق ورکړی دی جنکو ته حق ورکړی دی چې څنګه الګ ته اختیار شته دی چې کمزي کې دی خوخوي د الته نکاح وکي دغه شانتي جنکو ته دا اختیار دی چې کمزه کې نکاح کول خوخوي الته به نکاح کوي او کمزه کې جديدي نکاح نوي خوخه الته به نکاح نه کوي زمي عزتمندو خو افسوس 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 چې سوزل په افسوس اوې کنه دومره کم دي زمونږ په معاشره کې دا نشته دي که یو جنې چرته وای چې دغه ځکه ز نکاح کول غواړم هغه نه تاسو خبر یې چې زمونږ پښتانه په سس کوي بیا زمي عزتمندو سونه سخت ظلمونه په کول شي او توي خراب او داسه